السلام علیکم راځو نن ورځ د لسم کلاس د بایولوژي په چپټر نمبر 3 باندې بحث کوو. په دې کې موضوع ده زموږه اورګانیک کمپاونډز یا عضوي مرکبات. څه شي؟ عضوي مرکبات. موږ په تیرو لیکچرو کې په دې باندې بحث کړو چې د سیل یعنی د حجرې کیمیکل کمپوزیشن کیمیاوي ترکیب هغه دوه قسمه، یو اورګانیک او بل نان اورګانیک. په نان اورګانیک باندې موږ مخکې بحث کړ. صحیح ده؟ نان اورګانیک موږ په تیر لیکچر کې ویډیو چې په هغه کې موږ سره منرل او واټر شامل دي. نان اورګانیک مطلب غیر عضوي. په دې غیر عضوي کې موږ ویډیو چې په دې کې به یو څه شی واټر وي، مطلب اوبه وي من سره، او بل څه شی منرل به کېو. صحیح ده؟ اوس پاتې شو دغه د حجرې د کیمیاوي ترکیب دویمه برخه، هغه عضوي مرکبات. دغه عضوي مرکبات باندې موږ په دې ټاپک کې په دې لیکچر کې موږ بحث کوو. صحیح ده؟ دا ټاپک ډېر ښه ټاپک دی. مثلا په دې کې چې کوم دی شامل شیان دي کاربز مطلب کاربوهایډریټس. صحیح ده؟ قندونه، شکرې یا بل چې دی په دې کې لیپیډ دی. څه شی؟ لیپیډ مطلب شحم یا غوړ ورته وایي، یا تیل ورته خلک وایي. بل دی موږ سره پروټین. صحیح ده؟ پروټین به موږ په دې کې بل څېړو، او بل به پکې څېړو وایټامین. څه شی؟ وایټامین. په دې یو به د خیره اوس بحث کوو. ها په دې باندې موږ بحث کړی په غیر عضوي مرکباتو. اوس راځو موږ په عضوي مرکباتو باندې بحث کوو. په عضوي مرکباتو کې اول راځو په کاربز باندې یا کاربوهایډریټس باندې بحث کوو. دا چې کوم دی شارټ کټ فارم دی. ښه نمبر 1 چې کوم دی کاربوهایډریټس. څه شی؟ کاربوهایډریټس. تاسو کتاب کې دې ته بل نوم ورکړی دی قندونه. څه شی؟ قندونه یا شکرې ورته وایي. صحیح ده؟ شکرې. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ شکرې. ښه دا کاربوهایډریټس چې کوم دي یا د شکرې، دا په خپله د انرژۍ یو سورس دی. څه شی دی؟ سورس دی. د انرژۍ څه شی دی؟ یوه منبع ده، یو سرچینه ده. ګورئ تاسو ګورئ موږ چې ورځني فعالیتونه کوو، کار کوو، صحیح ده، دغسې سټډي کوو، د هر څه چې کوو دا په انرژۍ باندې کېږي که نو موږ د انرژي د کومه کوو؟ دا موږ اول اخلو د کاربوهایډریټس نه. د چا نه؟ کاربوهایډریټس نه. نو دا کاربوهایډریټس یا د شکرې یا د قندونه چې کوم دي دا د انرژۍ یو سورس دی. څه شی دی؟ د انرژۍ یو سرچینه ده. بل دا کاربوهایډریټ چې کوم دی موږ له څومره انرژي راکولی شي؟ که چېرته ته 1 ګرام کاربوهایډریټس وخورې، څه شی 1 ګرام کاربوهایډریټس وخورې، نو دلته به تاله د دې نه میلاو شي څومره؟ 4 کیلو کیلوري انرژي. 4 کیلو کالوري انرژي به تاله د 1 ګرام کاربوهایډریټ د خوړلو نه میلاوېږي. اوس دا کیلو کالوري دا څه شو؟ دا د دوی یو کرنسي ده. موږ او تاسو چې کوم پیسې اندازه کوو، مقدار چې کوم دی هغه زموږ ستاسو کرنسي افغانۍ ده. دغسې د کاربوهایډریټس د دې انرژۍ د اندازه کولو لپاره موږ کومه کرنسي لرو؟ هغې ته موږ وایو کالوري. څه شی ورته وایو؟ کالوري. اوس دا کالوري څه شی دی؟ دا کالوري هغه مقدار حرارت دی یا هغه مقدار انرژي ده چې 1 ملي لیټر خالص اوبه د دې د تودوخه 1 سانټي اوچته دي د کالوري وایي. اوس تاسو دې خوا ګورئ دا کالوري چې کوم دی اوس دې سره دا کالوري شوله، دا کیلو مو سره راغلی ده. ګورئ دا 1 کیلو کالوري انرژي چې ده 1 کیلو کالوري. صحیح ده؟ دا د 1000 کالوري سره مساوي ده. صحیح ده؟ 1000 کالوري سره. په دې به بیا د خیره بحث کوو. ښه نو کاربوهایډریټس موږ له څومره انرژي راکولی شي؟ 1 ګرام کاربوهایډریټس په استفادې سره موږ له څومره انرژي میلاوېږي؟ 4 کیلو کالوري انرژي میلاوېږي. دغسې بل چې کوم دی د دوی سټرکچر دی، جوړښت دی. دا کاربوهایډریټونه د څه شي نه جوړ شوي دي؟ ګورئ د دوی سټرکچر چې کوم دی د کاربن، هایدروجن او دغسې اکسیجن نه شوی دی. د دوی جوړښت د کاربن، هایدروجن او اکسیجن نه شوی دی. د دوی یو فورمول دی، عمومي فورمول دی، هغه دی NCH2O په قوس کې دغسې ولیکئ، اسانه فورمول CH2O. دا د دوی فورمول دی. ګورئ په دې کې چې کوم دی دا اسانه دی. ښه دې خوا اوس تاسو ګورئ په دې کې دا N چې کوم دی دې له موږ تاسو قیمت ورکړو. فرض کړئ N مساوي شو د 3 سره. صحیح ده؟ N قیمت واخیسته 3. اوس به دا 3 تاسو راوالئ 3 ضرب دغه قوس. صحیح ده؟ نو ګورئ د CH2O دا قوس شو که نه؟ نو چې دا ټول داسې قوس سره ضرب کوئ نو څه شی کېږي؟ نو 3 به څه شی شي موږ سره؟ کاربن شي. هایدروجن 2 دی که نه؟ دې سره به ضرب شي 2 په 3 کې 6 شو. او دغسې اکسیجن 1 دی، 1 په 3 کې 3. نو ګورئ دا موږ سره راغی ټرایوز 3 قیمته شکره. که دې ته موږ ورکړو مثال دا چې کوم دی دا N د دې قیمت چې کوم دی د 3 نه کم نشي راتلی. هغه نور شیونه دي په هغې باندې بیا د خیره بحث کوو. خو دې له به قیمت موږ د 3 یا د 3 نه بره ورکړو. اوس N مثال قیمت واخیسته موږ سره 4. دې ته چې کوم دی دا 4 راکړو موږ یې په دې فورمول کې ضربو CH2O. صحیح ده؟ دغسې C4H8O4 دا ټیټرون شو، 4 قیمته شکره شوه. دغسې پینټول چې راځي N به مساوي شي د 5 سره. صحیح ده؟ 5 به راوالئ د همدغه قوس سره به څنګه کړي؟ ضرب کړي. نو تا له به څه شی لاسته راشي؟ C5H+ او دغسې O5. صحیح ده؟ نو دا چې شو پینټول شو 5 کاربونه شکره. دا د دوی فورمولونه شو. دغسې خپل مقصد ته اوس راځم که N مساوي شي د 6 سره. صحیح ده؟ نو ګورئ دا 6 ضرب CH2O دا به څنګه شي؟ نو C6H12O6 دا دی ګلوکوز. څه شی؟ ګلوکوز. دا 6 کاربونه شکره ده. دې ته هکزوز وایي.
نو دا د دوی عمومي فورمول دی. عمومي فورمول څنګه دی؟ ان سیز دو ان خپل قیمت اخلي د دریو نه کته نه اخلي. ښه اوس دا کاربوهایډریټونه چې کوم دي دا طبقه بندي شوي دي، کلاسیفای شوي دي. یو کلاس دا شو، بل دا شو، بل شو. نو دغسې دا کاربوهایډریټونه هم طبقه بندي شوي دي. یو د دیو نه چې کوم دی صحیح ده، په دې کې چې کوم دی اول موږ وایو مونوسیکرایډ. څه شی؟ مونوسیکرایډ. مونوسیکرایډ یو قیمته شکره. ورې مونو ویلی شي یو ته، لکن کې مونو یو ته ویل. سیکرایډ د سیکرم نه دی، مطلب شکره، یو قیمته شکره. په دې کې چې کوم دی موږ سره دغه ګلوکوز او فرکټوز دي. څه شی دی؟ په دې کې موږ سره څه شی دی؟ ګلوکوز دی. ګلوکوز په کاربونه شکره ده، صحیح ده؟ ده C6H12O6. دغسې فرکټوز هم پکې دی. دا څه شی دی؟ دا مونوسیکرایډونه دي، یو قیمته شکر دی، صحیح ده؟ بل چې کوم دی موږ سره دویم کلاس یا دویم لکه د دوی کاربوهایډریټونه چې تقسیم کړي دي، دویمه فرع، دویمه برانچ، دویمه څانګه یې هغه څه شی دی؟ ډای سیکرایډ. څه شی؟ ډای سیکرایډ، صحیح ده؟ ډای مطلب دوه. ډای څه مطلب؟ ډای څه مطلب؟ دوه. او سیکرایډ د سیکرم نه دی. سیکرایډ مطلب شکره، قند. اوس په دې کې چې کوم دی په دې ډای سیکرایډونو زموږ سره څه شی دی؟ سکروز دی او دغسې لیکټوز دی. څه شی دی؟ سکروز دا یو شکره ده، دوه قیمته ده، صحیح ده؟ دغسې لیکټوز دی، شیدو والا شکر ورته خلک وایي. خو په دې خو پوهېږئ اسانه ده. بل چې کوم دی په دې کې موږ سره دی پولي سیکرایډ. پولي مطلب څو؟ څه شی؟ ورې پولي. پولي مطلب زیات یا څو، او سیکرایډ خو تاسو پوهېږئ شکرې ته وایي، صحیح ده؟ پولي سیکرایډ. اوس دا پولي سیکرایډ کې چې کوم دی د دې مثالونه څه شی دي؟ د دې مثال دی سیلولوز، صحیح ده؟ موږ تاسو به چې کله سیل کې لیکچر ورته وو په جراحت به ویلي سیلوال چې کوم دی هغه د سیلولوز نه جوړ دی. هغه دا سیلولوز دی، پولي سیکرایډ. راځو وروسته په دې باندې بحث کوو. بل چې کوم دی سټارچ دی، د شایسته. څه شی؟ سټارچ مطلب د شایسته، صحیح ده؟ دا بل چې دی په دې کې هغه دی ګلایکوجن. دا د دې یو بل مثال دی. ګلایکوجن چې کوم دی زموږ ستاسو په دې عضلاتو کې او په دې ځیګر کې څنګه سټور شوی پولي سیکرایډ دی. زیاتو شکرو نه جوړ شوی دی. زیاتې شکرې رایوځای شي او د دې نه جوړ شي پولي سیکرایډ. دوه شکرې رایوځای شي د هغې نه جوړ شي ډای سیکرایډ، او که یوه شکرې هغې ته موږ وایو مونو سیکرایډ. ښه دغسې د دې یو بل مثال هم دی، دا کرېټین ولوئ. هغه عموما د دې څه ولوئ سکلیټونو کې د دې خزندګانو. ښه راځو ارتروپود. نو دا چې کوم د دوی طبقه بندي شوله. څه شو؟ طبقه بندي شوله. مونو سیکرایډ شو، ډای سیکرایډ شو، پولي سیکرایډ شو. دا د دوی مثالونه شو. مونو مطلب یوه شکره پکې، ډای سیکرایډ دوه شکرې رایوځای شي او یو بله شکره ترې جوړه شي. دا اوس دوه دانې شکرې دي، نور شکرې رایوځای شوي دي، ګلوکوزونه رایوځای شوي، ګلوکوز او فرکټوز یوځای شي دا شکرې جوړېږي. دغسې ډای سیکرایډونه څو نورې دغه چې کومي قندونه یا شکرې کاربوهایډریټونه هغه رایوځای شي او د هغې نه جوړ شي پولي سیکرایډ. زیات مقدار سره شکرې دوی لري. پولي مطلب سیوا، زیات. ګورئ د دې کاربوهایډریټونو په جوړښت کې چې کوم دی یو ګروپ دی، هغې ته او ایچ مطلب هایدروکسیل ګروپ وایي. څه شی ورته وایي؟ او ایچ. او ایچ چې کوم دی مثال دې له موږ وایو هایدروکسیل. هایدروکسیل تاسو په کیمسټري کې ویلئ هایدروکسیل ګروپ. دا هایدروکسیل ګروپ دی، دا او ایچ. دا پکې دی. نو ځکه دا کاربوهایډریټونه چې کوم دي دا په اوبو کې حل کېدی شي. په دې خو پوهېږئ که نو په دې کې د او ایچ ګروپ دی هایدروکسیل، نو دا ځکه په اوبو کې حل کېدی شي. اوس راځو او موږ بحث کوو د دې کاربوهایډریټ یا د دې شکرو په سټرکچر باندې چې دا څنګه جوړښت لري. اسانه دی. راځو ګلوکوز ته راغلو، صحیح ده؟ ګلوکوز فارمول موږ ویلی وو، دا دی شپږ کاربونه شکره ده، دا دی C6H12O6. C6H12 او دغسې O6. د دې دا جوړښت موږ ګورو چې دا څنګه جوړه شوې. تاسو به دا خو ګورئ، دا خو تاسو ته عمومي فارمول درکړل شو. دا به داسې مشرح دی، مطلب شیندلی شانتې به جوړ کړئ، سټرکچر یې جوړوو. دې کې څو کاربونه دي تاسو وګورئ؟ C6 شپږ دانې دي. نو تاسو به رسم کړئ 1 2 3 4 5 او دا هم شپږ. نو شپږ دانې څه شو؟ شکرې شو. اوس اکسیجن پاتې شو او هایدروجن. دې کې چې کوم دی موږ مخکې ویلي د هایدروکسیل ګروپونه دي. څه شی دي؟ هایدروکسیل پکې څه شی دي؟ ګروپونه دي. خو په دې کاربن نمبر 1 کې چې کوم دی موږ سره ډبل بانډ دی د اکسیجن. څه شی؟ ډبل بانډ. دغسې بل دغه پاتې شو په دې کې هایدروجن او اکسیجن. د هایدروجن او اکسیجن موږ راخلو او د هر یو کاربن سره ورته لینک ورکوو. دا د دې سره څه شو؟ د دې ډبل بانډ شو. دلته چې کوم دی یو هایدروجن دی. نور راځو چې راځو او د دې نه چې کوم دی د هایدروکسیل او هایدروجن دا ګروپونه توضیح کوو. ګورئ دا چې کوم دی دویم نمبر دی، دلم او ایچ دې خواته اچوو. دغسې ایکسپټ کاربن نمبر 3 دریم کاربن هم چې چېرته لیده په دې کې، نو دا ګورئ یو شو، دا دویم شو، دا دریم شو. د دې کاربن نمبر 3 به صرف او ایچ دې خواته واچوئ. نور چې کوم دی اخوا ښي طرف ته او ایچ ګروپونه دي. او ایچ ګروپ چې کوم دی عموما ښي طرف دی، خو د کاربن نمبر 3 دا چپ طرف دی. راځو او ایچ ګروپونه څنګه کوو؟ توضیح کوو، مطلب تقسیموو. صحیح ده؟ دې خواته څه شی شو؟ دا دی ایچ، نو ټول ایچ ایچ. صحیح ده؟ یو طرف ته د هایدروجن او بل طرف ته څه شی؟
او ایچ مطلب هایدروکسیل ګروپ نو دا چې کوم دی دا څه شو دا ګلوکوز دی یو ګلوکوز چې کوم دی داسې لکه جوړښت لري داسې بانډونه سره ګورئ تاسو څه ګورئ دا موږ را یو ځای کوو د دې نه دا جوړو کاربن چې کوم دی شپږ دانې دي 1 2 3 4 5 او د شپږ صحیح ده دا څه شو دا شو کاربن موږ سره پوره شو هایدروجن کې څومره دي 12 دانې 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 دانې هایدروجن پوره شو دي صحیح ده دغه سي اکسیجن دابلو اکسیجن به یوز کړو ور یو شو 2 3 4 5 او یو دا شو شپږ شو څه سره ډبل باندې نو ګورئ دا چې کوم دی شپږ دانې اکسیجن موږ پوره شو اوس راځو او موږ دا خو د ګلوکوز چې کوم دی سټرکچر دغه سي بلاشه ګلوکوزونه راځي چې د دې د ډایسکراید دولانه شکر چې راځي چې هغه ډایسکراید وي او دغه سي ډیر چې راځي چې هغه بیا پولیسکراید وي اوس بعضی شکر دي چې هغه په دغه کې ملاويږي تاسو ګورئ سکروز ولوي سکروز چې کوم دا سکروز دا یو ډایسکراید دوه قیمته شکر څه شي دوه قیمته شکر یا ډایسکراید دا سیده موږ ته ویل کړو دا سکروز څه شي دا ډایسکراید دا چې دی دا په چینی کې څه شي کې چینی کې مطلب په بوره کې دا موږ څه شي راکړي دا په عموما پالي نباتات کې دا سکروز صحیح ده دا سکروز چې پالي نباتات او غټ نباتات کې او موږ تاسو د سورس کوم دی هغه چینی دا بوره دا څنګه جوړیږي یو ګلوکوز راشي او یو فرکتوز راشي څه شي یو ګلوکوز راشي او بل فرکتوز صحیح ده یو څه شو ګلوکوز او بل څه شو فرکتوز دا یو ګلوکوز سره یو ځای شي او بل سره فرکتوز یو ځای شي د دې نه جوړ شي سکروز ما ته مثال ویل چې دا په چینی کې چته په چینی کې ګوري بل چې کوم دی موږ تاسو فرکتوز دا ویل کړو فرکتوز هغه دا څه شی دی مونوساکراید صحیح ده دا فرکتوز څه شی دی مونوساکراید دا فرکتوز چې کوم دی دا په فروټس څه شي په میوو کې فرکتوز څه شی دی دا په فروټس کې څه شي فروټس کې په میوو بل شکر تاسو ګورئ دا سي لیکټوز کوم څه ویل شي لیکټوز چې کوم دی دا په ملک کې مطلب شودو کې دا لیکټوز شکر سي دا په شودو کې ملایي دغه سي وربشو کې مالټوز کوم دی مالټوز یو شکر ده هغه چرته هغه په وربشو کې صحیح مالټوز چرته هغه وربشو کې بل شکر ده هغه دغه سکروز کوم ویلي په بوره کې بوره په خپل څنګه جوړیږي او غنی نه جوړیږي کنه دا مطلب په غنی کې دا چې کوم دا ډای سکرایډ صحیح اوس راځو هغه د ویل شي پولی سکرایډ هغه باندې بحث کوو خو ول تاسو دا ځکه چې دا قندونه عموما یا د شکر یا د کاربوهایډریټونه صحیح ده دوی حجرې کې په ګلوکوز باندې بدل شي سیل څه شي موږ ویل کړو اوس د سیل چې کله دا قندونه راشي کاربوهایډریټونه دا بدل شي ګلوکوز ته چاته C6H12O6 ته دغه شکل باندې دې شکل ته بدل شي چې کله په حجره کې دا ګلوکوز ته بدل شي نو دې معنی یو پروسس یو عملیه په تر سره کیږي هغه ته ګلایکولایزس وایي څه شی ورته وایي ګلایکولایزس دا یو پروسس دی د بهره بایو کیمستري کې بیا سټډي کو نو دلته چې کوم دی په دې د ګلایکولایزس چې کله وشي دا بدل شي پایرویک اسید ته بدل شي چاته پایرویک اسید ته بدل شي بیا چې کوم دی د اکسیجن په شتون اکسیجن په موجودیت کې همدا ګلوکوز سره دا وسوځي څه شي وسوځي او د دې موږ څه ملاو شي د دې موږ ملاو شي انرژي څه شي ملاو شي انرژي هغه حرارتي او کالوري صحیح د پدې معنی دی بحث کوو دا سي اوبو او کاربن ډای اکساید دا په کې مست راځي تاسو وګورئ ګلوکوز هغه د نبات په واسطه باندې جوړیږي ګلوکوز د چا په واسطه باندې جوړیږي نبات په واسطه فوټوسنتھسس باندې موږ بحث کړو او بیا هم تاسو د کتاب په دغه زبردا بیا د پروسس تاسو واضح کوم وګورئ موږ ویلو چې دا ګلوکوز سره ګلوکوز C6H12 او دغه CO6 دا ګلوکوز سره دا د اکسیجن په موجودیت کې مخکې ما ویل کړو د اکسیجن په موجودیت دا چاته بدل شي دا مطلب وسوځي صحیح ده او د دې نه موږ ملاو شي کاربن ډای اکساید څه شي کاربن ډای اکساید پلس H2O مطلب اوبر راته ملاو شي او پلس د دې نه موږ راشي ATP اډینوزین ټرای فاسفیټ مطلب انرژي موږ ته ملاو شي څه شي انرژي د ګلوکوز سره دا په سیل کې زموږ اساس په بدن کې وجراتو کې د اکسیجن په شتون کې دا وسوځي د کاربن ډای اکساید جوړ شي دا یو ویسټ دی دا یاتي دا چې اوبم ته جوړ شي او موږ ته بارت انرژي جوړ شي موږ تاسو دا کار کوو ګرځو راګرځو سبق وایو دا ټول په څه کې دا په انرژي باندې کې نو ګورئ دا چرته جوړیږي ګلوکوز په نباتاتو کې جوړیږي صحیح ده او اکسیجن په موجودیت کې څنګه شي دا لکه وسوځيږي اوس موږ راځو او د ګلوکوز په فنکشن باندې بحث کوو د ګلوکوز موږ سره څه فنکشنز لري یا مطلب څه وظیفې لري نمبر 1 کومه مخکې ویل کنه چې دا ګلوکوز موږ لپاره انرژي راکوي څه شي راکوي انرژي راکوي نو دا څه شي دا ګلوکوز فنکشنز کې اول دا وایو مطلب وظایف کې د ګلوکوز په فنکشنز یا وظایف او دندو کې چې کوم نه موږ باول دا ذکر کوو چې دا موږ څومره راکوي انرژي اول چې کوم دا انرژي سورس
موږ له څومره انرژي راکوي 4 کیلو کالوري انرژي KCAL صحیح دی شارټ کټ دی نو موږ لپاره اول څه شی راکوي انرژي راکوي دغسې موږ دماغ چې کوم دی دماغ دا ډایرکټلی د ګلوکوز نه استفاده کوي د دماغ لپاره د مایند لپاره زموږ ستاسو مایند نه برین صحیح ده د برین لپاره څه شی کوي ډایرکټلی ګلوکوز چې کوم دی هغه مصرفي د برین لپاره څه شی ورکوي د دماغ لپاره انرژي بل چې کوم دی دا زموږ ستاسو په ځیګر ورته ویلی شي لیور او مسل عضلات په دې کې څنګه شي سټور شي څنګه شي یو پولیسیکراید دی هغه دی ګلایکوجن څه شی ګلایکوجن دا ګلایکوجن څه دی د دې په شکل باندې ګورئ پولیسیکراید ګلایکوجن صحیح ده دا څو قیمته شکره ده دا راشي او زموږ ستاسو په لیور کې مطلب ځیګر کې څه شي ځیګر کې او بل څه شو مسلز شو عضلات شو صحیح ده زموږ ستاسو په عضلاتو کې او زموږ ستاسو په ځیګر کې سټور شي زموږ ستاسو د انرژۍ لپاره یو سټور کله چې تاسو روژه نیسئ یا چېرته سفر باندې ځئ خوراک نه مېلاوي نو بیا زموږ ستاسو په عضلاتو کې او دغسې په لیور یعنې ځیګر کې چې کم ګلایکوجن په دې شکل باندې د انرژي هلته پرته وي صحیح ده د کاربوهایډریټونه څه دي د ګلایکوجن په شکل باندې په ځیګر او عضلاتو کې پرته وي نو چې کله موږ ته نه مېلاوېږي غذا بیا موږ څه شی کوو نو بیا زموږ ستاسو بدن چې کوم دی دا ګلایکوجن راوباسي دا سټورونه څه دي عضلات او ځیګر د دې نه دا ګلایکوجن راوباسي او څه شی کې بریک ډاون یو دماغ باندې کړي مونوسکرایډونو ته بدل کړي صحیح ده ګلوکوزونو ته بدل کړي ګلوکوز هر سیل ته ولېږي هر حجرې ته ولېږي هغه د اکسیجن په موجودیت کې هغه وسوځېږي موږ ته انرژي میلاو شي ښه نو دا د دې څه شی شو بله وظیفه شوله بل چې کوم دی په سټرکچر کې ډېر اهم دی مطلب جوړښت موږ تاسو به هر ټیم ویلي که نه چې دا سیل وال چې کوم دی سیل وال د حجرې دا دیوال سیل وال دا سیل وال چې کوم دی دا جوړ شوی دی د سیلولوز نه څه شی سیلولوز نه دا سیلولوز په خپله پولیسیکراید دی دا سیلولوز څه شی دی پولیسیکراید دی نو دا سیلولوز چې کوم دی په سیل وال کې د حجرې په دې دیوال کې کارول شوی دی موږ لپاره څه شی کړی دی یو سټرکچر کې هم کار کوي په جوړښت کې هم کار کوي په ساختمان کې هم کار کوي دغسې بل چې کوم دی د وینې د شکر چې کوم دی د هغې کنټرول کې هم وظیفه لري د دوی دا سورس چې کوم دی مطلب سرچینه هغه د وریجې شو غنم شو جوار شو میوې شولې که نه کیلې انګور دغه شی نه دغسې شوده شو هګۍ صحیح ده هګۍ نه لبنیات شیدې او لبنیات دغه شو بل چې کوم دی کچالو شو او دغسې شات دا د دوی څه شی دي د دې شکرو د قندونو د کاربوهایډریټونو منبع ده سورس دی ښه دا خو موږ په کاربوهایډریټونو په مونوسکراید او ډایسکراید باندې لږ بحث وکړو اوس راځو په دې پولیسیکراید باندې بحث کوو په دې پولیسیکراید کې موږ سیلولوز ویلې سیلوال کې کار کوي ګلایکوجن هم ویل زموږ ستاسو سټور دی دغسې سټارچ چې کوم دی نشایسته په دې باندې اوس موږ تاسو غږېږو په دې باندې موږ څه شی کوو بحث کوو ها راځو په دې پولیسیکرایډونو کې اول موږ څه شی څېړو دا سټارچ په کې په دې باندې لږ بحث وکړو سټارچ صحیح ده سټارچ په پښتو کې وایي څه شی نشایسته صحیح ده نشایسته ولې دا سټارچ چې کوم دی یا دا نشایسته دا یو پولیسیکراید دی اول په تاسو دا زده کړئ دا سټارچ څه شی دی دا پولیسیکراید دی دا صحیح ده دا څه شی دی دا پولیسیکراید دی بل دا د کچالو وریجې او دا غنم جوار په دې کې صحیح ده دا د ډېرو ګلوکوزونو نه جوړ شوی ګلوکوز رايوځای شي او د دې نه جوړ شي سټارچ صحیح ده د ګلوکوز پلس بل ګلوکوز که نه ډېر شی ګلوکوزونه رايوځای شي او د دې نه جوړ شي سټارچ یا نشایسته دغسې دوی د انرژۍ یو بهترین سورس دی انرژي چې کوم دی هغه موږ ته د دې نه میلاوېږي صحیح ده انرژي موږ له راکولی شي ښه بل راځو موږ وایو چې دا په حجره کې داسې ګرد شان دی داسې کوروي صحیح ده داسې ګرد شان دی شکل لري فرض کړئ دا موږ ستاسو یو سیل دی یو حجره ده په دې کې چې کوم دی دا داسې ګرد شان دی دانه شان دی کوروي شکل لري داسې کوروي شکل لري او دا چې کله دې کوروي شکل ته چې کوم دی بیا موږ امایلوپلاستید وایو ښه دا کوروي شکل چې کله په حجره کې ولیدل شي هغه ناشایسته وي ښه هغې نه موږ وایو امایلوپلاستید صحیح ده دا سټارچ یا دا نشایسته په حجره کې د سیګرټ شان دی دانې شکل معلومیږي او هغه چې کوم دی امایلوپلاستید ورته موږ وایو او ایوډین سره هغوی تعامل کوي او دا چې کوم دی سلیبي شان دی یا ابي شان دی رنګ اخلي بل دی په دې کې سیلولوز څه شی دا سیلولوز اول خو تاسو په دې کې همدا هم زده کړئ چې دا څه شی دی یو پولیسیکراید څه شی دی پولیسیکراید څه شی دی پولیسیکراید بل دا چې کوم دی سټرکچر کې غټ رول لري موږ مخکې ویلي کړو چې د سیل وال یعنې د حجروي دیوال څه شی دی سټرکچر کې دا سیلولوز عمده رول لري صحیح ده دا چې کوم دی دوه طبقې لري یو چې کوم دی اوله طبقه ځوان حجرات دي دویمه طبقه چې کوم هغه پاخه حجرات دي په دې منځ کې بیا چې کوم لایر دی کومه طبقه ده په دې کې بیا د استخناق شانتي مایع ها دا سلولوز په خپل د سټارچ ولې ګلوکوز سره یو شي بل ګلوکوز یو شي بل ګلوکوز یو شي لاسونه یو بل سره ورکی او څه شي جوړ شي دغه سي سلولوز جوړ شي موږ مخکې ویل چې پولیسیکراید څه مطلب چې د زیاتو دغه نه جوړ شوی اندونو نه شکر او کاربوهایډریټونه ها بل چې په دې کې د انسان چې کوم دی انسان دا سلولوز نشي هضمولی
انسان څنګه نشي کولای سلولوز دا پولیساکراید دا نشي هضمولی ولې ځکه د انسان په بدن کې هغه انزایم نشته دی چې دا سلولوز څنګه کې بریک ډاون کې ماتې کی او دا پولیساکراید دی او ګلوکوز دی بدن کې صحیح ده دا پولیساکراید ډېر ګلوکوزونه سره راوځي شوی لاس ورکړي نو هغه انزایم نشته دی چې د دوی دا باندونه مات صحیح ده دوی باندونه مات کې دوی څنګه کې لاسونه خوشي کی او مطلب ګلوکوز ته بدل شي انسان په بدن کې هغه انزایم نشته دی نو ګورئ دا سلولوز کوم دی بیا هم دې عمله کم غذایي ارزښت هم لري عمومي خبره زما ذهن ته اوس راغله چې تاسو دا یاد کړئ دا ګلوکوزونه چې کوم دي ګلوکوز چې کوم دی دا سره راځي شي ډایسکراید پروټین سره دغه سی پولیساکراید ډوډۍ په کاربوهایډریټونو کې چې کوم دی کاربوهایډریټونو کې یو باند دی هغه ته وایي ګلایکوسایډیک باند څه شي دا یو رشته ده په دې په واسطه باندې څنګه کېږي دوی یو بل سره ارتباط پیدا کوي دوی په واسطه یو بل سره نښتي سلولوز چې کوم دی دا عموما په سبو سلاد ترکارۍ د دې کې کنه د دې په شکل باندې موږ استفاده کوو د دې لپاره چې دا کم توکي چې کوم دي ایتراهي هغه دفع اسانه شي هغه په اسانۍ سره وځي او دا چې کوم دی موږ سره په دې کې مرسته کوي تر څو قبض نشو قبضیت پر رامنځته کېدو کې چې کوم دی قبضیت نه رامنځته کوي صحیح ده هغې کې موږ سره مرسته بل به راشو په دې کې به دا ګلایکوجن وایي دا ګلایکوجن چې کوم دی دا په خپله ګلوکوزونه سره یو ځای شي لاسونه ورکړي او جوړ شي څه شی ګلایکوجن ته موږ ته جوړ شي دا دی صحیح ده ګلایکوجن څه شي موږ ته جوړ شي دا یو دې ته حیواني نشایسته وایي څه شی حیواني نشایسته دا حیوان کې ما تاسو ته مخکې ویلي دا ګلایکوجن چې کوم دی په لیور کې دغسې په مسلز کې چې کوم دی په عضلاتو کې په دې کې سټور شوی او د دې نه چې کوم دی بیا موږ ته انرژي میلاوېږي ها دا چې کوم زموږ ستاسو اول لیکچر و په چپټر نمبر 3 کې پارت 1 راځو په پارت 2 باندې د خیره بحث کوو تر اخره پورې ویډیو باندې وګورئ ډېر دلچسپه مضامین دي ډېر انټرسټډ ټاپکس دي ډېر خوندور موضوعات دي نو سی یو سون ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به بیا سره کوو